हेलो अस्सलाम वालेकुम शाहबाज शरीफ खबरें کې شهباز شریف سپیک. السلام علیکم ملګرو. پاکستان کې تیل ډېر ګران شوي دي. نو سمیع الله خاطر ډېرې ښکلې خبرې کړي دي. یقین وکړئ ډېرې ښکلې خبرې کړي دي. پښتنو د فن اوس یو کلیپ یې جوړ کړی دی. نو حکمران سره یې خبرې شوي دي. نو ډېرې ښکلې خبرې کړي دي. خبرې نه دي کړي، هسې یو کلیپ یې جوړ کړی دی. ویډیو جوړه کړې وایي زما حکمران سره خبرې شوي دي. دا ویډیو تاسو واورئ، راځئ اخر کې به بیا خپل پیغام هم درکړو. دا ویډیو مخکې ملګرو سره هم شریکه کړئ. हेलो अस्सलाम वालेकुम शाहबाज शरीफ खबरें کې شهباز شریف स्पीकिंग سمیع الله خاطر स्पीकिंग دیر لویر سر څنګه دی ټینګ نشوي و دیکړه ګران دیکړه زبردست کار دی په سر جی ډیر زیات خوشاله شوم. تعالی خلکو دی له وډ نه درکړه چې ته وړا ارزان کا وریجی ارزان کا پټرول ارزان کا جی سر تعالی خلکو وډ ډیر درکړه غل راونی سا توشه نه دغه نوم مالا زنده باد سر. بل مې دا عرض کوو چې په امریکا کې په 400 روپۍ لیټر دی، برطانیه کې 1500 روپۍ لیټر دی. قوم په تیر 15 کال کې 4 کال کې ذهني تور دی خبرې ته تیار شوی دی چې په 1000 روپۍ لیټر راغستې شي. زنده باد سر مبارک شه. او بل دا چې پټرول قیمتي شي او کم شي چې قیمتي شي بالکل زنده باد دا د ملک ګټه ده. بالکل سر نورم زور ورکه قوم تیار دی. قوم تیار دی خو نو غریب سړی پکې تباه دی. یقین وکړئ پښتنو. راځئ دا ویډیو مخکې ګورو. जी का ढेर मुश्किल लागे बंग मुकरली जी सर जी अंडे मुर्गे कट्टे जिंदाबाद सर. خپل خسته خبر دی وکړه زمون سره د معیشت متبادل ریسورسز متبادل ذریعہ شته او تر څو چې دغه شتانو پټرول قیمتي پکار دي. د سره د ډرایورانو جی د پمپونو د مالکانو د ملک په معیشت کې ډېر غټ کردار دی. جی سر قوم په تیر 4 کال کې ذهني تور دی خبرې ته تیار دی چې د ملک خزانه جوړه کشي غله دی راونی ولې شي حساب کتاب دی وشي. جی مستقله نکال کړي زنده‌باد سر زمبل ګرم یس سر تقریر انګریزي کې کوا اسم نشتا او جو ګریس هانډسمنس کیلر سمایل وی نیډ دټ نثینګ مور. یس سر ډېره مننه. سمیع الله خاطر په سوشل میډیا باندې دومره ښکلی هم پیغام ورکړی دی. تاسو یقین وکړئ پښتنو په دومره ښکلی پیغام یې ورکړی په سوشل میډیا باندې. نو غریبي خو هسې داسې ډېره مهنګایي ده. غریب اخر څه کوي. او د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې. والسلام.